پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې 80 کسان وژل شوي دي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې 80 کسان وژل شوي دي. اسرائیلي پوځیانو په تیرو 40 غړیو کې د دیر البلح ښار د ښاروال په ګډون څه د پاسه 80 فلسطینیان وژلي دي. له بلې خوا رسنیو ویلي چې له فلسطین وروسته په لبنان او سوریه کې د اسرائیل د روانو بریدونو پر ضد لاریون او د لندن د پارلمان په چوک کې یوه اعتراضي غونډه هم وشوه. د دې ترڅنګ لاریونوالو د اسرائیل د ظلمونو پر ضد هم شعارونه ورکول او د بریتانیې له واکمنۍ څخه یې وغوښتل چې د سملاسي اوربند لپاره پر اسرائیل فشار راوړي او پرې د وسلو پلور بند کړي. 2 ورځې وړاندې هم اسرائیل د غزې په نصیرات سیمه کې د کډوالو پر پنغالي بریدونه وکړل چې په ترڅ کې یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 33 فلسطینیان ووژل شول او تر 500 ډیر ټپیان شول. له تیر کال راهیسې د اسرائیل په بریدونو کې تر 440,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. له بل پلوه د اسرائیل پوځ ویلي چې په دیره البلح کې یې د وسلوالو هغه زیرمې په نښه کړي دي چې دوی ترې د پټنځیو لپاره کار اخیست. په سوریه کې د بشار اسد واکمنۍ لړنګېدو او د باغي جنګیالیو ډلو له واک ته رسېدو وروسته د هغې هیواد ښوونځي بیا پیل شول. محمد جولاني چې د جنګیالیو ډلو د ائتلاف مشر دی د سوریې له نیولو سره یې ویلي وو چې ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیستي وي. د تیرې اونۍ له جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته اوس بیرته ښوونځي پیل شوي، خو ډیری میندې او پلرونه اوس هم د خپلو بچو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. بلخوا نړیوالې رسنۍ وایي چې په سوریه کې د عیسوي ماشومانو ځانګړي ښوونځي هم پرانیستل شوي او هغوی خپلو زده کړو ته تللي دي. د سوریې جنګیالیو ډلو تیره اونۍ د محمد بشیر په مشرۍ لنډمهاله واکمني رامنځته کړه چې د مارچ تر لومړۍ نیټې به فعالیت کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.